أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله مولانا العظيم. ولكل امت او تبارا د هر یو امت جعلنا مقرر کړی د مونږ منسکن قربانی لیذکروا د پاره دې چې یاد کی اسم الله نام د الله علی ما فاغس چې رزقهم ورکړی دی دوی ته الله تعالی من بهیمه د چارپایانو الانعام د سارونه فإلهکم بس تاسو معبود اله واحد معبود یو دی فله پس هم اغتا اسلمو سر دی ټیټ کړي وبشر المخبتين او زیر ورکا عجزی کون کو تا الذين او خلق چه اذا ذکر الله کلا یاد کړي شي الله تعالی وجلت نو یریږي قلوبهم زړونه د دوی والصابرین او دوی صبر کون کی دي علامه فاغس اصابهم چې دوی ته ورسیږي والمقيم الصلاة او دوی قائمون کی دی د منس ومما او د اغسنا رزقناهم چې ورکړي د مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي والبدن او د قربانای او خان جعلناها چې جوړ کړل مونږ دوی لکم تاسو د پاره من شعائر الله د نخو د الله نه لکم فیها تاسو د پارا په دې کې خیرن خیګړه ده فذکروا پس یاد کئ اسم الله نام د الله علیها پاغي باندې صواف چې ولاړوي قطار کې د قربانای د پارا فیضا وجبت پس هر کله چې را پریوزي جنوبها اړخونو د اغی و اړخونو د اغی فکلوا منها نخری داغینا و اطعمو او خروی القانع و صبر کون کی غریب والمعتر او په سوالګری کذالک دغه شانته سخرناها تابع کړل مونږه دوی لکم تاسو د پاره لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وکړئ. لن ينال الله هیڅ کله نه رسیږي الله تعالی ته لحومها غوخه ده ولا دماؤها او نه وینه ده ولكن يناله لیکن رسیږي هغه ته
التقوى پرهیزگاری منکم لتا سنا کذالک دا شانتی سخرها اغه تابع کړل دا لکم تاسو د پاره لتکبر الله چې تاسو لوی بیان کوي د الله علی ما هداکم فاغه سچ لارې او خود لتا ستا وبشر المحسنین او زیر ورکا نیکی کوونکو ته ان الله يدافع بیشک الله تعالی دفع کوي عن الذين امنوا دا هغه خلقونه چې ایمان راوړي دي ان الله بیشک الله تعالی لا يحب نخخي كل خوان ہر خیانت کون کے کفور ناشکر سورۃ الحج 5 رکوع دا 34 نمبر آیت نواخلی تر 38 پورے نننی درس کے شامل دے اللہ جل جلالہ پدی آیت کے چې د رکوع په سر کې دی دا ارشاد فرمایلی دی چې یو هم امت الله تعالی داسې نه دی پرېښودی چې هغوی د پاره د قربانۍ څه طریقه نه جاری کړي انسان ته د دنیا کې اوسیږي د مختلف خلکو سره واسطه او تعلق راځي مثلا کور کې دی نو والدین دي مشران دي دا شانتي خزا او بچی دي دې ټولو سره د محبت او د عقیدت یو ځان له رشته ده سوټ واخلي او د مور په خپو کې کیدي د پاره دی چې دا مانه خوشاله شي پرفیوم یې خراړه لار له حواله که چې ابا جان زمانه خوشاله شي ښه خوراک یې راړه چې بچي خوشاله شي نو ګوره هر یو سره د یو تعلق دی د هغه د خوشحالولو دپاره دی داسې څه د خپل مال نه خرج کوي نو دا خو هغه انسانان دي چې د ده نه پیدا دي یا دې ته نه پیدا دي د دنیا په یو سلسله کې د دې نه زیات حقدار هغه خالق دی چا چې دی هم پیدا کړی دی دله دا وس هم ورکړی دی د والدین هم پیدا کړي د اولاد هم پیدا کړي نو د هغه د رضا کولو دپاره هم بعض صورتونه نو هغې صورتونو کې یو تحفه یو هدیه د قربانۍ ده چې الله دا څاروی مې واغسته او د دې وینه ستا په نوم باندې ستا د رضا دپاره ستا په دربار کې بیوم چې ته زمانه خوشحاله شي نو الله رب العزت هم دغه فلسفه دلته بیانه کړې ده لکل امت جعلنا منسکا هر یو امت دپاره مونږه د قربانۍ یو صورت یو شکل جوړ کړی لکه حابیل او قابیل تاسو کیسه اورېدلې ده هغوی ته هم دغه حکم شوی و چې یو قرباني وکړي نو حضرت حابیل هغه بهترین څاروی راوسته قرباني که د الله په نوم باندې او د بل اسې ځان خلاص کړ نو هغه وخت کې د قربانۍ د قبولیت به دا نښه وه چې د اسمان نه به یو اور راکوز شه او هغه به یې وسوځو نو چې وسوځېد مطلب دا چې قبوله شي دا خو دې امت دپاره الله تعالی دومره کوشایش او فراخي راوستې ده چې حلاله یې هم که ستا مال دی د الله په نوم باندې ورکه ته ترې نه هم وخوره هغه خپله خوړل پکې نه او د قابیل هغه چې نه دغه شانې پاتې شه یو بس داسې وه چې هسې مرګ ته نږدې وه کمزورې لاغره صرف د سر نه کوزولو دپاره ځکه د قربانۍ دپاره هم حکم دا دی چې خوشحالۍ سره کوه فطیبو بها نفسه د خپل زړه خوشحالۍ سره او دویم دومره کمزورې چې د اډوکو بازاري هغه ګورې ونکړي الله رب العزت ښه نه ښه مال هغه د الله رب العزت په دربار کې قبولیت اخلي څلورمې سپارې لومبۍ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون د الله رب العزت په نیز د نیکۍ کمال ته علی رسیدې شي
چې کله خپل محبوب سیز چې کوم خپل ځان د پاره ته خوښه هغه ته د الله رب العزت په لار کې قربان. حضرت ابو طلحه چې دا واورید یا رسول الله زما دا باغ دی دا زما ټولو کې خوښ دی زه د الله په نوم باندې ورکوم. وګوره یو آیت رااله او زړونه داسې نرم وو فورا په عمل وکړه. نو دا الله رب العزت په دربار کې خمال خمال هغه ورکول او دا یقین ساتل چې د یو په بدله کې ولس پاله راکړي. دا مو وایي چې دا ضایع شي دی کې الله رب العزت چې څومره برکت اخی دی هغه بل هیڅ کې نشته. یعنی برکت دی نه. تاسو یو مثال تاسو له درکوم چې دا بیزی دنیا کې څومره حلالېږي او هر بیزه یو دوا یا زیات نه درې بچی راړي او بیا هم دومره کثرت دی دومره تعداد دی چې اړو د ختمېدو نه دی. روزانه څومره حلالېږي څومره غوښه دی خرڅي. د دې مقابله کې سپی وګورئ یو سپی شپږ اته بچی راړي دنیا کې د هغې تعداد څومره. برکت هغه دی چې کوم د بیزه کې مونږ ته ښکاري. دغه شان دی الله رب العزت د انسان په مال کې د انسان په اوقاتو کې د انسان په صلاحیت کې د انسان په عمر کې برکت وایي. داسې علما تېر شوي دي چې دومره کتابونه یې لیکلي دي که چېرې د هغې د پیدایش نه واخلې تر وفاته پورې پوره ژوند باندې تقسیم کړي د ورځې سلسل صفحې راځي. دا څه دا د هغې وخت کې الله تعالی برکت واچوي. لږ مال سره الله رب العزت د انسان چې نو ډېر ضرورت پوره کړي. نو قرباني هم داسې یو عمل دی او د قربانۍ ځان له یو مقام دی. د قربانۍ دا ورځې چې راشي نو اکثر چې نو نن سبا خو د میډیا دور دی څوک وایي چې نو فلانکي غریب لی ورکړه او د دې څه ضرورت دی هسې وینه تویول دی. نه د هر حکم خپل ځای دی. صدقه کې خیرات کې خپل ذاتی مال نه وکور خو چې قرباني در باندې واجب ده نو 10 11 12 ذی الحجه دا درې ورځې دي. د درې ورځو کې دنه به ته قرباني کې چا سره چې 52 تولې چاندي یعنی سپینو زرو قیمت د دې مال شته دومره نقد دي یا سره دي یا سپین دي یا د خرڅ په نیت کې څه اغسي. یعنی نن د پاره چې کوم اعلان شوی ده نو 1,79,689 روپے چې چا سره دي هغه باندې زکات ده هغه باندې چې نو صدقه فطر ده هغه باندې چې نو قرباني ده. د دوره مالیت هغه سره سره دي د دوه مالیت هغه سره سپین دي یا نقد دي یا د سامان د تجارت ده. نو الله رب العزت وی چې کله تاسو دا قرباني کوي من بهیمه الانعام دا چارپایان دا سلور خو والا کم سرویس تاسو لپاره حلال کړی دي نو چې کله دا حلالوي نو په دې باندې اسم الله دا الله نوم اخلي. مسلمان د ذبح طریقه هم دغه ده. سلور رګونو کې چې 3 رګونه دې کټ کړل نو هغې سره او بسم الله الله اکبر دې ووي نو دې سره هغه قرباني هغه حلال شي هغه څاروی حلال شي. او که دا ونه شو بسم الله الله اکبر یې ونه وي د کسته جان بوجھ کې نو بیا قرباني نه کیږي. او که هیر شته نه د مسلمان نو بهرحال دغه قرباني حلاله ده. فإلهکم اله واحد فله اسلموا. او د غیر مسلم نه چې دا ذبح کول دا صحیح نه دي هغه حلال نه دی بلکې مردار دی. دې کې چې نو خلک چې بهر خاص کر یورپین کنټریز کې دي هغه له ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. فإلهکم اله واحد فله اسلموا. الله تعالی وی دغه یو معبود د تاسو چې تاسو پیدا کړی تاسو د عبادت لایق دی دا قرباني هم داغه حق دی. داغه نه علاوه بل چاته قرباني مکوئ. د بل چا د خوشحالولو لپاره د الله رب العزت شریکانو لپاره قرباني مکوئ. څنګه چې مشرکین به بوتان جوړ کړي او هغه په مخې ته به چې نو دا قربانیانې کولې. وبشر المخبتین. الله تعالی نبی علیہ السلام ته ارشاد فرمایي چې عاجزي کوونکو ته خوشخبری ورکړه. یعنی کم کس چې د الله رب العزت لپاره د خپل مال نه قرباني واخلي څاروی واخلي او حلال کی نو دې عجز خویه دی دکې عاجزي موجود ده. او نور صفات یې څه دي الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. کله چې د الله نوم واغستل شي د الله خبره راشي د زړه ویریږي سترګې اوښکې بهول شروع کړي
دویم نمبر باندې والصابرین علی ما صام دای ته تکلیف راورسی په هغه باندې هم د صبر کوونکي دي. او سلورمه د دې چینو دریم او سلورم چې کوم دغه بیان شوی دی والمقیم الصلاه د مس پابندي کوونکي دي ومما رزقناهم ينفقون او څه چې الله رب العزت ورکړي دي دا غینه خرج کوي. زکات په فرض دي زکات ورکړي، صدقه د الله په نوم باندې ورکړي، خیرات ورکړي، دا شانته نفلی صدقات ورکړي د الله رب العزت په نوم باندې د الله د رضا حاصلولو لپاره د خپل مال نه دی خرج کوي. بیا دینه بعد والبدنه د قربانۍ د اوخانو دا غي تذکره ده. د نورو سارو کې او اوخ کې د حلالي فرق دی. نور چې څومره هم ساروي دي نو چې حلالین په مرای ولا چې چاړه راخي او د ساده او د وینې دا او دا شان د خوراک دا ټول نالای چې سلور وړ کټ شي نو د قرباني وشي. د اوخ د پاره دا حکم نه دی. اوخ د پاره چې حکم دی هغه ته مونږ وایو نهر نون حیره وصل لربک وانحر هغه چې کوم حکم دی نو هغه کې دا دی چې د قطار کې اوخان ودري او بیا چاړې په شانتي یو تیز آلای او هغه د دې مړای کې دلته یو کوب دین هغه باندې اووي هغه سره د وینې فواره هغه جاری شي او لک سات کې چې نو دی بیا راو غورځيږي. نو د هغه تذکره دلته چې کله تاسو د قربانۍ اوخان چې مونږه هغه نخه جوړه کړې ده یعنی دا قربانی چې دا د الله رب العزت په نخو کې یو نخه ده د دې استهزاء د دې پورې ټوکی کول یا د دینه ځان بچ کول یا د دینه چینو ډډه کول دا ګوره مناسب نه دي. ولی چې شاته مونږ وې چې کوم یو کس تقوا غواړي هغه د الله رب العزت د شعائر او د نخو عزت کوونکی دی. نو دا هم د الله رب العزت د نخو نه یو نخه ده. لکم فیها خیر الله تعالی دې کې تاسو لپاره ډیر خیر دی او چې کله دا تاسو په قطار کې ودروي قربانۍ لپاره فذكر اسم الله نو دغه وخت چې دا چاړه وای داسې نو دغه وخت بسم الله الله اکبر بده په هر یو اوخ باندې ځان لوي. بیا وی چې کله دې راو ګرځيږي جنوب وها په خپل اړه باندې فکلوا منها واتموا نو د دین خپل مخري او نور باندې مخري. نور باندې دوه قسمه خلک بیان کړی دي یو قانع یو معتر دواړه غریبانان دي خو یو هغه دی چې صبر کوونکی دی چانه سوال نه کوي خله بند چاته خپل حالات نه وي خود دې ضرورتمند او بل هغه دی چې بے صبر دی بے قرار دی هغه خپل هغه حالت نه برداشت کیږي هغه د کله یو ته وي کله بل ته وي چې زما د پاروم صحیح سو کوي نو دې دواړو باندې خو نو ځکه څوک د الله رب العزت په نوم باندې او غواړي هغه ورکړه. دا سوچ مکوا چې د اهل دی او کنه دی دا چې مونږ خپل ځان ته وګورو مونږ د صح اهل یو چې مونږ له الله رب العزت څخه نه دی راکړي. کذالک سخرناها لكم لعلكم تشکرون الله تعالی وی دا وګوره دومره لوی یو خان دی او هغه مستاسو لپاره مسخر کړی دومره لوی وخت دی جوسا کې هم تانه لوی دی زور کې هم تانه ډیر دی او ته یې لغون د چاړه وې او هغه را پریوزي درته دا الله رب العزت تاسو تابع کړی دا څه لپاره لعلکم تشکرون چې شکر وباسئ. او بیا دا هم یا ساتئ چې الله رب العزت ګور تاسو وینې بیول وتا یا دې غوخه خړل وتا نه ګوري او نه دا الله رب العزت را رسي بلکې الله رب العزت تاسو زړه ته ګوري چې زړه کې څومره اخلاص ده څومره تقوا ده څومره د الله د رضا کولو جذبه ده. نو الله رب العزت وی چې دا موږ تاسو د پاره دا حکم جاری ک دا دې د پاره لتکبر الله چې تاسو د الله لوی بیان کړئ. دا ایام تشریق چې دي 15 ورځې 9 ذل حج نو اخلي تر 13 پورې موږ الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات هم وایو دا د الله رب العزت لوی بیانول دي. علامه هداکم په دې باندې لوی بیان کوي چې الله تعالی تاسو ته سم لار وښوله یعنی تاسو نور قومونو ته وګورئ نو ولا د صفایه چل ورزي نظافت ورزي ډیر سپریګان وی لګولې خو ښه ابوی مت نه را روان. الله رب العزت
نبی علیہ السلام موږ لره لېږلی دی د اودس نه واخلې د ملک او د ریاست چلولو ټول طریقې موږ ته پرېښودې، هر څه یې راته ښودې. داسې دین به د کوم ځای نه راغلی؟ نو په دې باندې الله لوی بیان کوي، شکر ادا کوي. وبشر المحسنین، او نیکي کوونکي دا د زیرې او د خوشخبرۍ حقدار دی. بیا دې نه پس چې آخري آیت دی دې کې الله رب العزت د جهاد حکم ورکړی دی چې مسلمانان کله هم د جهاد دپاره مخکې شي نو الله رب العزت په د دوی دفاع کوي، د دوی دپاره به مدد او نصرت راکوزوي. ولې چې الله تعالی نه خوښوي یو مشرک کافر، مشرک چې نه خوان خیانت کوونکی دی. د الله رب العزت امانت چې کوم د توحید و هغه یې ضایع کړ او شرک یې شروع او کفور ناشکري یې وکړه. الله ولا ژوند ورکړو د توحید دپاره، د بندګۍ دپاره، او د غیر الله کې 360 بوتانو کې د الله رب العزت هغه حق تقسیم کړ. نو ځکه دا د الله ناخوښه مخلوق دی، د دوی په مقابله کې د مسلمان مدد به الله رب العزت خامخا کوي. الله تعالی دې مال تاسو له ټولو مؤمنانو له عمل کولو توفیق راکړي. ولکل امت، او د پاره د هر یو امت، جعلنا مقرر کړی د مونږه منسکن قربانی، لیذکروا د پاره د دې چې یاد کړي اسم الله نام د الله علامه فاغس رزقهم چې ورکړي دي دوی ته الله من بهیمتی د چار پایانو نه، الانعام د ساروونه، فالهکم پس تاسو معبود، الہ واحد معبود یو دے، فله پس هم دتا اسلمو سر ټیټ کئی، وبشر المخبتین او زیر ورکا عجزی کونکو تا، الذین خلق اذا ذکر اللہ کلچ یاد کړي الله، وجلت نو یریږي قلوبهم زړونه د دوی، والصابرین او دوی صبر کوونکي دي، علامه فاغس اصابهم چې دوی ته ورسیږي، والمقیم الصلاة او دوی قائمون کی دی د منز، ومما او د اغسنا رزقناهم چې ورکړي دي دوی ته مونږه، ينفقون خرج کوي، والبدنا او د قرباني اوخان، جعلناها چې جوړ کړل مونږه دوی، لکم تاسو د پارا، من شعائر الله د نخو د الله، لکم فیها تاسو د پارا پدې کې، خیرن خیګړه ده، فذکروا پس یاد کئ اسم الله نوم د الله، علیها پاغي باندې، صواف چې ولاړ وي قطار کې، فاذا وجبت پس هر کله چې را پریوزي، جنوبها په اړخونو د اغی، فکلوا منها نو خورئ د اغینا، واطعموا او خروی، القانع پس صبر کون کی غریب، والمعتر او پسوالگری، کذالکا دغشان سخرناها تابع کړل مونږه دوی، لکم تاسو د پارا، لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وکئ. لن ینال الله هیڅ کله نه رسیږي الله ته، لحومها غوښې د دې، ولا دماؤها او نه وینې د دې، ولکن ینالوه
लेकिन रसीगी अगता अत्तक़वा मिनकुम परहेजगारी लता सुना कदालिका दगशान सखरहा अगता बेकड़लदा लकुम तासु दपारा लितुकब्बिरुल्लाह चितासु लोई बयान कई द अल्लाह अला मा हदाकुम अगस चिल्ला रहे उखुदला तासुता वबश्शिरिल मुहसिनीन औ ज़ेर वर्का नेकी का उनको ता इन्नल्लाह युदाफिउ बेशक अल्लाह ताला दफा कई अनिल्लज़ीना आमनू द आगे खल्क न ची ईमान राउड़ी इन्नल्लाह ला युहिब्बु बेशक अल्लाह ताला न ख्वाबी कुल्ल खवानिन हर खियानत का उनके कफूर नाशुक्रा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अस्सुर औरातिना व आमिन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका वअगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या